السلام علیکم درنو دوستانو، د پېښور په باره کې یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې هلته د جرایم پیشه کسانو تعداد هم زیات شوی دی، ورسره هلته د ناروا کارونو اډې هم جوړ شوي دي. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د دغه ښځو خبرې به هم واورئ چې په کومه طریقه باندې دغه ناروا بد کارونه شروع شوي دي او دا په کوم ځایونو کې کېږي. درنو دوستانو، ویل کېږي چې د پېښور MNA ارباب شیر علي او د صوبایي وزیر تیمور جګړه په سربراهۍ کې د دې معاملې زر تر زره د حل کېدو لپاره هم قدمونه پورته شوي دي. ویل کېږي چې د پېښور په یو ډېره ښه علاقه چې حیات آباد یادېږي، په هغې کې د پوډریانو تعداد هم زیات شوی دی او ځای په ځای پکې داسې ښځې ناستې دي چې هغوی په یو څو روپو باندې بدکاري کوي، خراب کارونه کوي او دغه ښځې د دې سره نور هم داسې کارونه کوي چې جسم فروشي شروع کړې ده. قدرمنو دوستانو، ویل کېږي چې دغه ښځې د ښه کورنو سړي ګوري، هغوی ځان سره بوځي، هغوی سره ناروا کارونه کوي او هغوی نه په دې طریقه باندې پیسې وهي چې په دې کې زیات تر ځوانان یعنې زلمي ملوث دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو حیا پردې وساتي. یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده چې د پښتنو او د مسلمانانو په معاشره کې داسې کارونه شروع